ګوره دې ځینې خلکو ته خو د دروغ ویل د سره ګناه نه ښکارېدي وایي دروغ چې ووایي په خبره کې که نه دې کې داسې وزن غوندې پیدا شي دا خبره دا چې صحیح شي دروغو باره کې حدیث شریف او قرآن مجید سوی د دې په رڼا کې خبرې کوو دروغ داسې ګناه ده که نه دا کله یو پیره دروغ وایي دې دپاره به ته نور دروغ وایي نور دروغ وایي او پښتو کې یو متل هم دی که نه چې دروغ مزه لنډ وي دا چې یو پیره دروغ وایي دې دپاره بیا دروغ وایي بیا به دروغ وایي داسې یو وخت به راشي چې ستا د دروغ به ختم شي دا دروغ به وشلېږي صحیح ده دروغ دا مزه به وشلېږي او دغه ټایم کې ستا نه به خلکو بروسه ختم شي په دا به خلک بروسه نه کوي بیا او بیا به ته معاشره کې داسې اوسېږي د خلکو د توجه حاصلولو کوشش به کوې هر چا ته سره به خبرې کوې هر چا ته به ځان لکه مخکې مخکې دا کوشش به کوې چې دا سړی ما ته لږ غونې ټایم راکړي زه ورسره لږ غونې مشغول شمه لږ غونې ټایم ما ته راکړي ما ته هم لږ غونې چې شی ووایي ته په مخه دروغ وایې بیا به داسې شي تا ته بیا څوک توجه نه درکوي تا ته بیا څوک ټایم نه درکوي دا پالتو دی مړه د دروغ وایي د خبره کې وزن نشته ګوره قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وایي لعنت الله علی الکاذبین په دروغجن سړي باندې الله تعالی لعنت وایي په چا باندې چې الله تعالی لعنت ووایي نو هغه څوک شو هغه جهنمي دی که جهنمي نه دی جهنمي دی ګوره د نبي علیه السلام د حدیثونه هم ثابت دي هغه ډېر شي حدیثونه دي بلها شي حدیثونه دي په هغې کې نبي علیه السلام دا ویل دي چې دروغجن سړی چې دی دا جهنمي دی دا دوزخي دی او د ټول نه لوی دروغ چې دی د ټول نه لوی دروغ چې دی د ټول نه لوی دروغ چې دي هغه په الله تعالی باندې دروغ ویل دي نو سړی دا ووایي که نه چې دا خبره الله تعالی کړه دروغ خبره وکړي بلکل دروغ ووایي یا بله داسې الله تعالی باره کې خبره وکړي چې الله تعالی کړه دا دروغ ووایي او بل دروغ چې کوم دی دې په سې سټیج کې چې کوم دی هغه په نبي علیه السلام باندې دروغ ویل دي صحیح ده نبي علیه السلام چې کومې خبرې کړي دا یې خپل ځان نه دي کړي بلکې دا د الله تعالی حکم هغه خبرې کړي دي صحیح ده ته چې په نبي علیه السلام دروغ وایې دا انډایرکټلي په الله تعالی باندې دروغ شو الله تعالی باندې دروغ وایې دا ټول نه غټه ګناه ده او دا سړی چې کوم دی دا جهنمي دی او نبي علیه السلام چې د منافقینو کومې نښې بیانې کړي چې دا د منافقینو نښې دي دا سړی به منافق دا سړی به منافق په هغې کې یوه نښه دا هم ده چې دا سړی به دروغ وایي منافق سړی به دروغ وایي او منافق سړی به جهنم په کم سټیج کې په جهنم کې په کم ځای کې پروت وي منافق سړی چې دا به د جهنم په ویښ کې پروت وي د ټولو لاندې به منافق سړی پروت وي که ته چېرته دروغ وایې که نه په ځان کې وګوره ته کم ځای کې دروغ وایې کم ځای کې دروغ وایې ځان لږ لږ کوه او رښتیا وایه کله چې ته رښتیا شروع کړې خلکو په تا اعتماد پیدا شي په تا باندې به د خلکو بروسه پیدا شي او زیاتر خلک چې کوم دي که نه هغه وایي زه چالاک یم چالاک یم څوک چې دروغ وایي که نه په دې معاشره کې هغه ته دا خلک چالاک وایي چې دا سړی داسې چالاک دی سم دروغ وایي ګوره دروغجن چې سړی چې دی که نه د باندې الله تعالی لعنت ویلی ما تاسو ته ووایي او ګوره منافق سړي باره کې ته بله خبره وکړمه په قرآن مجید کې 2 سورتونه راغلي د یو سورت نوم دی سورة الکافرون او د بل سورت نوم دی سورة المنافقون د سورة الکافرون چې دی دا وړوکی سورت دی او سورة المنافقون چې دی سورة المنافقین چې دی دا غټ سورت دی نو موږ له پکار دي چې څومره ځان د کافر نه لرې ساتو که نه کافر نه موږ لکه یو چند ځان لرې ساتو نو د هغې نه سیوا د هغې نه 3 چنده سیوا 4 چنده سیوا ځان د منافق سړي نه لرې وساتو او منافق سړي نښه دا ده چې دی به دروغ وایي دروغجنو خلکو نه ځان لرې وساتئ که چېرته تاسو په دې معاشره کې ښه ژوند تېرول غواړئ دروغجن سړی چې دی که نه نن په هغه سړي دروغ وایي سبا له به په تا دروغ وایي صحیح ده فار اګزامپل ته ستا سره لانجه راغله په څه خبره باندې تاسو روان شئ بیا به تا پسې داسې دروغ جوړ کړي داسې دروغ به درپسې جوړ کړي ته به هغې باره کې سوچ هم نه شې کولی داسې دروغ به وایي نن دی تا سره ناست دی که نه دی به د بل چا باره کې دروغ وایي په دروغ خبرې به کوي ډوسې به ولي خاندي به پکې صحیح ده داسې لکه ما توره وکړه ځان مې لکه داسې مخکې کړو ځان د مخکې کولو کوشش به کوي چې زه خو داسې یم مړه ځان به لږ اوچت حسابوي صحیح ده نو د داسې خلکو نه ځان لرې وساتئ دا ځکه چې سبا دپاره دی په تا باندې هم دروغ ویلی شي چې ته خو دا کار کړی و دا سړی نه دی دغسې دی دغسې دی ستا باندې هم دروغ ویلی شي د دروغجن سړی چې دی د نن یوه خبره کوي سبا بله خبره کوي په ده باندې څوک داسې خاص اعتبار هم نه کوي ځان هم د دروغو نه وساتئ او دا ویډیو مخکې شیر کړئ کېدای چې ستاسو په وجه یو سړی د دې ګناه نه بس کړي د دې خطرناکې ګناه نه بس کړي او ځان د جهنم نه راوباسي